پروان کې د ګلغونډۍ میله ځای. هر کال په پسرلي کې د ارغوان ګل په غوړېدو سره د هیواد له ګوټ ګوټ څخه دلته خلک د میلو، سیل او چکر لپاره راځي او د ګلانو له رنګینیو او معطرې فضا څخه خوند اخلي. ګلغونډۍ د دې ولایت په مرکز کې مشهوره تفریحي سیمه ده چې ارغوان یې شاعرانو هم ستایلي او خلک یې په پسرلي کې له کابل او نورو ولایتونو څخه د تفریح لپاره ورځي. ډیری افغانان د نوي کال په رارسېدو سره له ښاره لرې کلو بانډو ته په چکر وځي. ګلغونډۍ هم یوه له هغو سیمو څخه ده چې د پسرلي په موسم کې د سړي روح پکې تازه کیږي. میلې ته راغلي خلک وایي که څه هم د تیرو کلونو په پرتله دغه میله ځای ته د خلکو راتګ کم شوی، خو له اوسني امنیتي وضعیت څخه خوښ دي. د پروان ولایت د ګلغونډۍ تپې ته راغلی یم، بس پسرلنی موسم د چکر دوستانو تر راغلی یو. والا ډېر خوشحاله یم ځکه ملګري د ښه فضا ده، بس د نه خوند اخلو امنیت د دغسې هیله ده چې بس هم د امنیت نور هم ښه ټینګ شي، ورسره زموږ د خلکو د مشکلات حل شي انشاءالله په امید د یو ښه راتلونکي یو. د ارغوان ګل جشن له هغو جشنوارو بلل کیږي چې د هر کال په لومړۍ میاشت کې د دې ولایت په ګلغونډۍ کې نمانځل کیږي او د دې ارغواني طبیعي رنګونو د لیدو لپاره د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه خلک ورځي. سیلانیان وایي که څه هم د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی، خو بیا هم خلک په آرام فکر او ډاډه زړه کلیوالو سیمو او تفریح ځایونو ته په میله ځي. همراه دوستا به دیدن ارغوان آمدیم، امنیت هم شکر خدا خوب است دیگه. از اینجا تا اینجا آمدیم خیر خیرتی بود. فکر کنم یک کم جمع و جوشش کم شده بود. آمدیم گفتیم باش همراه دوستا یک دقیقه ساعت ما تیر شود. با همراه دوستا و خویشاوندا با چکر به گلغونډۍ آمدیم دیگه. واقعیت بسیار آب هوای خوب، آب هوای تازه احساس میکنیم. از لحاظ امنیت شکر خوش هستیم. از امارت اسلامی امنیت برقرار است فعلا. دزدی گم شده، راگیری گم شده. شکر از این گپا بهتر است دیگه. از خداوند میخوایم یک صلح سرتاسری بیاید که بتونیم آزاد گشت گذار کنیم، چکر بریم، برجای به میله بریم. په ګلغونډۍ د ارغوان جوړې میلې دي. د پروان ولایت د ګلغونډۍ میله ځای چې زیاتو سندرغاړو او شاعرانو یې په خپلو شعرونو او سندرو کې ستاینه کړې ده. دغه میله ځای ته د هیواد له ګوټ ګوټ څخه خلک د کال په دغه موسم کې د میلې لپاره راځي. که څه هم راغلي سیلانیان وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږکال د خلکو د راتګ کچه ټیټه ده، خو کوم کسان چې راغلي دي بیا هم له روان امنیت څخه دوی خوښي څرګندوي.